د ازبکستان ترمز ښار د یو کنفرانس کوربه دی. کوم کنفرانس چې پکې د افغانستان له لارې د توکو د لیږد موضوع وڅېړل شوه. ازبکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د کنفرانس ځینو برخوالو څرګنده کړه چې د سیمې په نښلون په ځانګړې توګه د مرکزي او جنوبي اسیا په اتصال کې د افغانستان رول مهم دی. دا مسیر د مرکزي او جنوبي اسیا نښلونکی دی او همداراز د افغانستان، پاکستان او هند بازارونو ته تر ټولو نږدې لار ګڼل کیږي. موږ کولی شو چې فیسونه هم ترلاسه کړو او خپل صادرات هم لوړ کړو او د وارداتو لپاره هم یو ښه تګلاره جوړه کړو. نو پر داسې ناستو باندې باید موږ تاسې متکي اوسو. هر څومره چې دا ناستې ډیریږي نورو هیوادونو سره موږ تاسې اړیکې پراخه کیږي، پر همغه اندازه باندې افغانستان پر اقتصاد ښه کېدلی شي. په همدې حال کې د افغانستان او مرکزي اسیا ترمنځ د سیمې د نښلون څو پروژې د پلي کېدو په حال کې دي چې په بشپړېدو سره به یې افغانستان عملاً په سیمه کې په یو اقتصادي څلورلارې واوړي. حرکتی که ازبک‌ها از طریق افغانستان ترانزیت حرکت میده یکی از خوبترین هاست و میتونه که عواید خوب را به وجود بیاره. آرزو دارم که کاسای اگزار هم حرکت خود انجام بدن و همچنان پروژه کلان تراس افغان هم تطبیق شده که افغانستان خودش میتونه که میرسه وصل کننده 4 گوشه آسیا حرکت خود تضمین کنه و برای ما بسیار مهم است. په همدې حال کې تیر اونۍ کابل د افغانستان او مرکزي اسیا د هیوادونو د مشورتي ناستې کوربه و چې په دې ناسته کې د سیمه ییزو همکاریو، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د افغانستان او مرکزي اسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا څرنګوالي په تړاو خبرې وشوې.